السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ویډیو سره پوره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو په انټر کې ویډیو وکتلی چې دغسې ویډیو موږ څنګه جوړولی شو نو ملګرو ډېر اسانه سمپل طریقه یې ده ملګرو تاسو به له ټولو نه مخکې تاسې یې لایټ موشن ځان ته راډاونلوډ کړئ که چا سره نوي لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت ده له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا ځان ته راډاونلوډ کړئ ښه کله مو چې دغه راډاونلوډ کړو ملګرو دا به تاسې سمپل اوپن کړئ بیا به دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ او دلته به خپله ریشو سلیکټ کړئ کومه ریشو باندې تاسې ویډیو جوړوئ ښه بیا دا کریټ پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ او دغه پلس ایکن دی بیا دغلته تاسې ته ښکاري دغه باندې تاسې کلیک واخلئ میډیا باندې به کلیک کوئ دلته به هغه تصویر راواخلئ په کوم تصویر باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ ملګرو بیا دا تصویر باندې به تاسې کلیک واخلئ او بره تاسې ته دا درې ډډه ښکاري دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او بیا به دغه یو اپشن ورپسې ووایي او دا به داسې فول سکرین کوي ښه ملګرو بیا به دا خالي باندې به کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ ملګرو بیا دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ او دلته دغه شیډو د دغه شیډو ورته هم ویل کېږي او شیپ هم ورته ویل کېږي دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دا بره بیا تاسې ته دا درې ډډه ښکاري دغه باندې تاسې کلیک واخلئ او دا به هم فول سکرین کوي دغه شانتې ملګرو بیا دا کلر دی دا کلر باندې به تاسې کلیک واخلئ او بلک کلر دلته تاسې ته ښکاري دا بلک کلر باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن دی دغه باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ او دغه یو دا توره حصه چې کومه ده دغه به دا شانتې لږ راکته کوي دغه شانتې ښه ملګرو کله چې تاسې دغه کار وسو نو بیا به تاسې دغه خلیج باندې بیا کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ بیا به دا پلس ایکن باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به تاسې یو ساوند ځان ته راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ نو بیا به دغه خلیج باندې تاسې بیا کلیک واخلئ او بیا به دا شیپ باندې کلیک واخلئ او دلته تاسې ته دغه شی له مخ ښکاري د باندې به تاسې دوه پیره کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به تاسې ورپسې ووایي ښه بیا دغه خلیج باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو اولیني سر ته به تاسې راشئ دغه شان دی بیا د تصویر باندې به کلیک واخلئ او بیا دغه شی له ما باندې دوه پیره کلیک واخلئ او بیا به دا یو اپشن ورپسې ووایي چې دغه تصویر هم موږ سره دغه شانتې راغټ سي بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ بیا اولیني سر ته ملګرو تاسې راشئ ښه ملګرو کله چې تاسې دغه کار وسو او دغه ویډیو نه به تاسې بیا بیک شئ کله چې بیک شولئ دغلته یو پروجیکټ دی دغه پروجیکټ لینک هم ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا پروجیکټ ځان ته راډاونلوډ کړئ بیا به دغه پروجیکټ باندې به تاسې کلیک واخلئ ملګرو او بیا به دغه ټیکس دی دا ټیکس باندې به تاسې کلیک واخلئ او بیا پاس دغه دوه ډبل کاپي علامه ده دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او کاپي لیر به ورپسې ووایي او دغه ویډیو نه به هم تاسې بیا بیک شئ بیا به تر اوسني ویډیو ته به لاړ شئ او دغلته به تاسې دا ساوند خپله اورئ چې د لیرکس کوم ځای کې د ساوند شروع کېږي نو هغه ځای کې به تاسې دا ویډیو سټاپ کړئ او بیا به دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر به ورپسې ووایي او دا به دلته موږ ته دغه شانتې شو شي ښه ملګرو بیا دغه لیرکس د لیرکس باندې به تاسې کلیک واخلئ او ډبل ای باندې به تاسې کلیک واخلئ او دغلته دغه لیکل دي دغه لیکل به تاسې ترنه پاک کوئ ښه ملګرو بیا به تاسې دغلته لیرکس لیکئ او دغلته دا فونټ ده دا فونټ باندې به کلیک واخلئ او دغه فونټ لینک به هم ستاسې ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم له هغه ځای نه کولی شئ دا فونټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ ښه ملګرو بیا دا ټیک مار علامه ده دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ ښه ملګرو دلته بیا دا خالي ځای ده دغه باندې به کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ ښه ملګرو بیا به تاسې دا ویډیو دغه ساوند به تاسې یو ریپلی کوئ به او که چېرته یې تاسې ساوند دا لیرکس یې دغه ځای کې ختمیږي نو دغه ځای باندې دا ټکس باندې بیا تاسې کلیک واخلئ او دغه یو اپشن دی دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دغه غشي علامه ده دغه باندې به کلیک واخلئ نو دا به موږ سره دلته وړوکی شي ښه ملګرو چې کله تاسې دوم لیرکس لیکئ په دغه لیرکس باندې بیا تاسې کلیک واخلئ او دغلته دغه اپشن دی دغه باندې به کلیک واخلئ او کاپي لیر دغه لمې باندې به کلیک واخلئ ښه ملګرو دلته به بیا تاسې دا ساوند اورئ مثال دغه ځای کې بیا تاسې لیرکس شروع کېږي نو دغلته به دا همدغه اپشن باندې بیا کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر باندې کلیک وکړئ او بیا به دا ویډیو لکه شانتې داسې رامخته کوئ او نو بیا به تاسې دغه ټیکس باندې به کلیک واخلئ او دغلته تاسې ته ښکاري دا ډبل ای دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به دغه لیکل تاسې بیا خړ کوئ او دلته به تاسې دوم لیرکس لیکئ هماغه دوم لیرکس به بیا تاسې لیکئ نو زه بیا دلته یو نوم لیکم او تاسې به هماغه لیرکس بیا لیکئ بیا دا ټیک مار علامه ده دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ ښه ملګرو بیا دغه ویډیو به تاسې بیا پلی کوئ او دا به اورئ مثال چې دغه ځای کې تاسې دا لیرکس ختمیږي د ساوند کوم لیرکس چې دی دا دغه ځای کې ختمیږي نو بیا به تاسې د ګنټې علامه باندې کلیک واخلئ او دغه یو اپشن دی دغه د غشي علامه دغه به ورپسې ووایي او دلته به دغه ټیکس چې کوم یو دی دا به موږ ته دغلته دا شانتې غټ شي ښه ملګرو بیا وړاندې هم دغسې درېیم لیرکس به هم همدغه شانتې لیکئ او څلورم به هم همدغه شانتې تاسې ټول لیکئ ښه ملګرو بیا چې کله تاسې څه ورته ووایي نو دغه بره تاسې ته د هغه اپشن دی دغه تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ ویډیو باندې به کلیک واخلئ ایکسپورټ باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ
نو دغه ویډیو موږ سره دغه شانتي سیو شي. ښه ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ، پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما درکه اجازه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.